بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو مینوالو د مینې او خلوص نه مې ډک سلامونه قبول کړئ. د اول خان رسوا پښتو ادبي تحریک ټول ملګري نن په یو پکنیک باندې راغلي دي او راغلي دي د بابا صاحب ځنګل ته. زمونږ ډیر ګران قدرمن مشر ارشد جان شاهکار صاحب ولاړ دی دغه، او ورسره زمونږ د مجلس ملي چیرمن وارث خان وارث ولاړ دی. زمونږ ډیر ګران ملګری سید جان تنها چې د اول خان رسوا پښتو ادبي تحریک د رابطه کمیټې د مجلس ملي ممبر دی. موږ سره زمونږ ډاکټر چې زمونږ بانی دی ډاکټر صاحب را سره ولاړ دی. موږ سره پیر امین چې زمونږ سرپرست هم دی ولاړ دی. موږ سره زمونږ عارف ماما چې زمونږ ډېر کلک ملاتړ دی او زمونږ تحریک کلک غړی هم دی. زمونږ کشر سیکرټري موږ له چای پخوي مجیب الرحمن مجیب ساګر جان تورنګزی یم. راځم به د ارشد جان شاهکار نه به څو خبرې اورم چې ارشد جان شاهکار دا ټورم سینګ एकदम جوړ کړ. بسم الله الرحمن الرحیم. کومه خبره چې موږ ډېر وخت پټه ساتلې وه نن یې ښکاره کوو. دا پکنیک چې کوم دی څه ملګري خو زمونږ غم خاده په وجه باندې روم نه رسېدل. د اول خان رسوا ادبي تحریک په طرفه چې مونږ کومه تذکره سرته ورسوله انشاءالله تعالی په دې ورځ نیمه کې به پرېس ته حواله کوو. تا مطلب څه دی تذکرې نه؟ زما مطلب دا دی چې په هغې کې د تورنګزو لکه تاسو د اول خان رسوا پښتو ادبي تحریک د طرف نه یو کتاب چاپ کوئ، د تذکره ده هغه د تحریک د ملګرو تذکره ده. اب هغې کې به د اول خان رسوا پښتو ادبي تحریک د ټولو ملګرو نه علاوه کم از کم د نیمې پښتونخوا زمونږ کومې مشاورتي بورډ چې دی د هغوی غزلې هم شامل دي. نو دغه خلک خو د دې تحریک غړي دي یا د دې مشران دي؟ مشاورتي بورډ مشران دي زمونږ. مشاورتي بورډ مشران دي. نو خو بیا هم د هغې تذکرې د هغې کتاب نوم د هغې ټایټل بله ملګرو دپاره نه ښکاره کوو، د هغې لپاره په یو بیل پروګرام کوو. بلکل دا نن چې کوم پروګرام دی دا د هغې په خوشحالۍ کې دی چې دغه تذکره د کمپوزنګ د مرحلې نه قیوم خان قیوم د الله ښه ساتي هغه په ډېره ښه طریقه باندې وویسته او انشاءالله چې د ورځ دوه کې بیا مونږ پرېس ته حواله کړو. او که ژوند وفا کړي وي نو د روژې نه بعد به د دې یو داسې تاریخي مخکتنه کوو چې زه خو شاهکار جان یو خبره کوم، تاسو خو چې همیشه کله مخکتنې کړي یو تاریخي مخکتنې، خو تاسو دا یو خبره کوي چې دا به ډېره تاریخي، نو د دې ځانګړتیا به سي؟ د دې ځانګړتیا په ضلع 400 کې په لومړي ځل د یو تحریک ته طرفه تذکره چاپ کېدل. بلکل دا به د تحریک ته طرفه به زما په خیال چې په ضلع 400 کې داسې تذکره د معیار په لحاظ باندې هم او د تاریخي لحاظ باندې هم داسې تذکره به نه چاپ خلکو ته لاسو ته ورسي نو به یې میني او به یې مني چې او بلکل دې کې واقعي ډېر څه شته. مونږ ټولو ملګرو په هغې کې ډېرې هلې ځلې کړي دي، په هغې کې ډېرې منډې ترډې والي د تحریک، ډېره خوارۍ ورسره کړي دي. نو دا به یو ډېره نایابه نمونه انشاءالله. انشاءالله دا زموږ تاسو به څه وایئ چیرمین صاحب؟ بس مونږ خو به دغه وایو چې بس انشاءالله تعالی چې د اختر په ړومبۍ هفته کې به یې مخکتنه کوو. انشاءالله داسې تاریخي مخکتنه به یو ټولو شاعرانو ته به سترګې په لار یو انشاءالله تعالی. ډېره مننه. ډاکټر صاحب تاسو به څه وایئ؟ یاره بس مونږ خو انشاءالله انتظار کې یو چې دا تاسو کوم سرپرایز به راکوئ چې دا به انشاءالله تاسو چې څنګه وي تاسو یې خبره وکړه تاسو او جی نه سره ستاسو تاسو مشران یې جی تاسو په لومړي ځل دا خبره ښکاره کړه انشاءالله. تاسو مشران یې چې تاسو په کوم ترتیب روان یې الحمدلله نو مونږ د سترګې دي او تاسو له به الله ډېرې کامیابۍ درکوي جی. الله مې عزت وکړي. ډېره مننه ډاکټر صاحب چې ستاسو غوندې خلک را سري. زموږ سرپرست اعلی پیر امین باچا څه به وایې د دغه تذکرې باره کې؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ساګر وروره ستا هم ډېره شکریه او د ټولو نه خو اول زه د ارشد جان شاهکار شکریه ادا کوم چې د ډېر زیات محنت وکړه. بلکل ډېره زیاته خواري وکړه او موږ هم داسې نه یو خبر، نه د تحریک ملګري هم نه دي خبر کړی، خو ټولو ته یې ویلي دي چې دوه څلور غزلې راولېږي او سره د تصویرانو. موږ چې دا شاهکار صاحب څه کوي موږ ته به مې دا موږ تاسو له سرپرایز درکوو. نو ډېر خوشحاله م یو چې د دې غونډو ملګرو د تحریک یو داسې کتاب چاپ شي او تذکره چاپ شي. دا به یو تاریخ وي
او بس الله پاک ته زمونږ تحریک لنورم وده ورکي او الله پاک ته ټول مرګري جمدي ساتي خوشاله دی اوسي زه به یو سوال وکړم جی شاهکار صاحب دا ماحول ډېر ښکلی ولګېد نو د ملګرو وی چېرې دا تحریک ته مخکتنه چې کوم ده نو ما چې زرخه مېلمنو خو ځنګل خوښي خو لږه مسله به ورته وي نو څه د خیال دی که خیر مخکتنه به کوو خو ښکلې به یې کوو دې کې غټه مسله شاهکار صاحب دا کیدی شي دی له مونږ منسټر صاحب راولو کوم چې د یوت تکیل ثقافت وزیر دی فخر جهان صاحب هغه ته ما ویلیم دی او تاسو هم ویلی وو نو زه د حالاتو ته به ګورو دغه ته به ګورو د سکیورټي مسله وي او نور مسلې نو انشاءالله هغه به بیا پاغي وخت سره بیا فیصله کوو چې ډیره مننه مجيب الرحمن مجيب صاحب سره خبرو کې بیا به بسم الله الرحمن الرحیم د ټولو ناول خو د صدر صاحب د امین باچا چیرمن صاحب وارث خان زمونږ ورور اختمونی ډاګې عارف ماما سید جان او خصوصا د فضلي ساګر صاحب ډیره مننه چې لکه دا د پروګرام را جوړ کو دلته کې مونږ راغلو دا یو سرپرایز دی او یو خبره ده په 2004 کې مونږ یو تذکره چاپ کړې وه د موجونو په نوم باندې چونکې هغه وخت کې د مونږ ارواخان اول خان رسوا صاحب حیات و هغې په هغه باندې وه که نه هغه ټولنه وه هغه ټیم کې بیا لکه مطلب چې مونږ دا قدم لږ نورم تیز کو او تر دې وخته پورې چې موږ رالو نو دا اوس لکه صدر صاحب لکه دا خواهش دی چې لکه یو تذکره د تحریک د طرف نه بله موږ چاپ کړو نو انشاءالله العزیز چې هغه که خیره روانه ده او څه خبرې لکه موږ سیکرټ په دې وساتلې چې دا یو سرپرایز دی په دې کتاب کې دننه څه دي دا به څنګه وي او څنګه بني نو دغه درته نشو کولی دا به انشاءالله العزیز که خیر د اختر نه بعد چې کله مطلب دا دی موږ مخکتنه کوو دا به ټول خلک وویني ډېره زمونږ سره زمونږ ډېر ګران نور سید جان ولاړ سید جان د تذکرې باره کې به څه وی بسم الله الرحمن الرحیم د تذکرې باره کې خو به زه دا ووایم چې یو دومره ښه تحریک نو خامخا به یو ښه تذکره چاپ کوي تحریک دومره په مخکې روان وي تذکره به هم په مخکې روانه وي نو دې په باره کې به دویم چې دا مخکتن را روانه ده او اوږه په اوږه به ورسره ولاړ یو او څه خدمت وي څه مړه تړه وي هر څه به په کوو انشاءالله د ارشد جان شاهکار صاحب یو شعر دی چې د تاریخ شونډو له به ورکړمه سرخی د ادب داسې به نه روکېږم څه ناڅه یادګار به پرېږدم نو دا یو حقیقت دی چې ارشد جان شاهکار غوندې صدر وي او د پیر امین باچا په شان سرپرست او بیا داسې تحریک دا کلک ملګري را سره نو داسې به ډېرې تذکرې انشاءالله چاپ کړو ارشد جان شاهکار دغه یو هڅه وکړه هغه وی چې د تحریک د طرف نه یو تذکره چاپ کوو په دې کې به زموږ د تحریک د ملګرو غزلې وي او دننه پکې ډېر څه وي انشاءالله دا ملګري به وګوري نو مننه کوم د ارشد جان شاهکار شپې روڼې کړې زه بغیر مبالغې یو خبره کوم د ارشد جان باره کې خلک وایي چې د کتاب باره کې خو د کتاب هغه به خلک په خپله بیایني چې څه به خو د شاهکار باره کې یو خبره کومه چې ارشد جان شاهکار څونه شپې په ځان روڼې کړي دي او دا ماته پته لګي چې د سار بانګه پورې او اکثر مونځ یې کړی دی او بس بیا یې کتاب ایښی د وده شوی دی نو دونه زیار او دونه کوشش او دونه هڅې کول دا اسان کار نه دی د چا په زړه کې ځای موندل دومره اسانه نه ده مینه هغه وي چې دغې مرحلې نه وځي نو ارشد جان شاهکار دغه مینه زموږ د تحریک له ورکړې ده موږ د ارشد جان شاهکار سپیان یو دی به زموږ نه مخکې او د تحریک ټول ملګري به د په یو اواز باندې چې دې څه وي هغه به موږ د سره غاړه بسته ولاړو وسلام یو جهان مننه